ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة 243 آیت پوری خبر شیو، او پا دی آخرنی آیتونو کی اللہ رب العزت یو واقعات بنی اسرائیلو بیان اکڑا چاگوی دا مرگنا تختیدو، او اللہ رب العزت پاگوی باندے مرگ راوسته او بی رجوندی کڑیو، او اللہ تخفل زور خو غټه مسله هغه دا چې مرګ چې کوم ځای کې لیکلی شوی نو هلته انسان ته رسي، که د ډېر وتښتي او ډېرې لارې ولټوي خو د مرګ نه خلاصۍ نشته. اوس الله رب العزت په دې 245 آیت کې ترغیب ورکی د انفاق ته چې د الله په دین کې و مال لګي، او دې باره کې مخکې خبره شوې وه چې د الله په دین کې مال لګول ولې اهم دي، او د دې اجر او ثواب د هغې تذکره په دې آیت کې او یو څو آیتونه وروستو هغه را روانه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سوک دی آغا کس چی قرض ورکی اللہ لر قرض خیستا. قرض یو تا بدیوی زکر چی واپس تا تا بیا ملاوی نو بدیو تا قرض ہوئی. اللہ رب العزت دیسے قرضو تا ضرورت نه لري لکه څنګه چې انسانان لري، خدا زمونږ د پاره او زمونږ د فائدې د پاره. او قرض حسنه وي، خیسته قرض. نو خیسته قرض کې یو څو خبرې. اولنی خبره پکې دی چې دا خالصي د الله د رضا د پاره، مال چې لګي د الله د رضا د پاره به لګي، د صفتونو د پاره، چاته د ښودنې د پاره، دې د پاره به نه. دویم دا چې د دې سره به المن والاذا نه وي، زباتنه به نه وي، دا نه چې سړی به پیتي کړي ما دا کړي دی او ما دغه کړي دی. دا هم دلیل دی په دې باندې چې اخلاص پکې صفا نشته. دغه شان دا به د حلال مال نه وي، پاک مال نه به لګي د الله دپاره چې دا پکې او اجر د الله نه غواړي، امید دی چې الله به دې په بدله کې راکوي اجر. دې ته قرض حسنه وایي. څوک به ورکړي الله لره قرض ښایسته، فیضاعفه له اضعافا کثیرا، بس دوچنده به کړي هغه د لره په دوچنده کولو ډېرو سره. څومره به یې دوچنده کړي هغه یې ذکر نه کړه، اضعافا کثیرا. او چې کله اللہ رب العزت دی سے خبرو کی نو بیتا سو اندازه ولګوي چې دې په بدله کې به څه ورکوي. او حدیث کې راځي چې یو سړی یو روپۍ یو کجوره د الله په لار کې ورکړي، قیامت په ورځ به هغه د یو غر امره عمومي، نو دی به وایي چې یا الله ما خو دومره مال نه و لګولی. الله ورته وایي دا ستا هغه معمولي صدقه وه، موږ دله ساتلې وه. او حدیث کې راځي چې الله رب العزت د دې مال چې یو بندې ولګي د دې داسې ساتنه کوي لکه یو سړي سره چې د اس بچی د هغې ساتنه کوي او لویږي. نو چې بیا سړی ډېر مال ولګي د هغې نه به څومره اجر جوړېږي. والله یقبض ویبسط، او الله تنګی رزق او پراخی، وإلیه ترجعون، او خاص هغه ته به تاسو واپس کیږئ. دا خبره په دې وکړه چې د
دا بخیل سړی د غریبۍ نه ډېر یېرېږي. معمولي چې ورته ته خبره وکړي د خرچې یو بس د ده طبیعت خراب شي چې دا خو زه د لوږې نه مړ شو. دا نو رزق د الله په لاس کې د هغې تنګۍ هغې پراخۍ او ته د هغه دپاره لګې نو بیا ولې یېرېږي. او را به شي انشاءالله هم دې سورې بقره کې الشیطان یعدکم الفقر، الله وایي شیطان تاسو د غریبۍ نه یېروي. بله دا چې الله ته به واپس کېږئ فایده دا یاده کوي د دې دپاره ووایي چې ستاسو د اعمالو هم د الله سره دی او تاسو هم هغه الله ته واپس کېږئ. نو هېڅ یره مه کوئ، د هر څه به تا ته ښه او اوچته او بهترین بدله میلاویږي. اوس یو واقعه بله د بني اسرائیلو راوړي او د هغوی د جهاد قصه پکې ده. نو مخکې الله وایي د دې آیت نه مخکې چې شاته چې د الله په لار کې جهاد وکړي وقاتلو فی سبیل الله. اوس وایي جهاد پخوانو امتونو کې مو او مختصر دا قصه داسې ده، خلاصه د هغې چې دا یو قوم د بني اسرائیلو یو ډله وه د موسی علیه السلام نه وروستو، او په بني اسرائیلو کې ډېر زیات پیغمبران الله را لېږلي دي او دوی له الله اوږده باچایي ورکړې وه په دې ټولو امتونو کې. او دا ډېر په منځ کې ډېره ناشکري کړې وه، الله ترې نعمتونه اخیستي، دشمنان یې پرې مسلط کړي. نو په دوی باندې یو دشمن مسلط شو چې دوی د بیت المقدس نه وشړله او تورات ته نسخه یې ترې واخیسته او قیدیان یې کړو او څه یې ترې مړه کړو. نو دوی ارمان کوو چې اوس یو کس په موږ باندې مشر کړی شي او د هغه په مرسته کې د هغه په امیرۍ کې د هغه په ملګرتیا کې موږ جهاد وکړو. او دا مطالبه یې د خپل پیغمبر نه وکړه چې مفسرینو د هغه نوم شمویل علیه السلام ذکر کړی دی. د هغه نه یې مطالبه وکړه چې ته داسې کار وکړه چې الله نه سوال وکړې زموږ دپاره یو کس مشر کړي او موږ د هغه په مرسته کې جهاد وکړو. نو الله رب العزت د هغوی مطالبه پوره کړه، هغوی بیا په خپله خبره باندې مضبوط پاتې نه شو. دې کې زموږ دپاره درس او عبرت دی. غټه فایده پکې هغه دا ده لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلی چې د دشمن سره د ملاقات ارمان مه کوئ. نو دشمن سره د ملاقات ارمانونه به نه کې، ځکه چې دا امتحان دی، فتنې ته مخامخ کېده دي، مصیبت ته مخامخ کېده دي، ستا د ایمان څه پته لګي. بیا په پوست قالین او په پسته طلایي کې ناست یو دشمن سره د مخ کېدو خبرې کې، دا د کوم ځای هوښیارتوب دی. هوښیار سړی خو غواړي چې الله د فتنو نه مې لرې وسات، خو چې راپېښ شو بیا راپېښت، خو د دشمن سره د میلاوېدو ارمان به نه کړي. دغه کار دوی کړی و او بیا انجام ته وګورئ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل آيتنا قوري ودلت دا بني إسرائيلنا من بعد موسى ورست دا موسى عليه السلام قول الله رب العزت اکثر دیسی دی پوخانو قصو کی دیر تفصیل نکی، یعنی اگر زیخ ہوا، اگر نبی ہوا، اگر ٹیم ہوا، ای کی دومره فایده نه. نو د هغې په لټون کې بیا وخت ډېر لګول نه وي پکار چې دا به بني اسرائیلو کې کم قوم و، چې دا به د کم نبي په زمانه کې او دا به د موسی علیه السلام نه څومره وروستو. دا مفسرین اقوال ذکر کوي، خو دې کې دومره جوهر تلنی پکار ځکه چې مقصد هغه د قیسې پوره اورېدلي او د هغې نه عبرت اخیستی دي. نو دا یو ډله و په بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام نه بعد و، دا خبره یقیني ده. اذ قالوا لنبي لهم کله چې دوی وویل خپل نبي ته ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، مقرر که موږ لره یو باچا چې جنګ وکړو په لاره د الله کې. جنګ دا د امیر د مشرتیا لاندې کېږي، دا د افرادو کار نه دی چې یو سړی ځان له ټوپک او توره راوالي څه کوي زه جنګ کوم زه جهاد کوم. دې پر لازم امیري مشري د هغه په مشرتیا کې بیا ټول لګیایي، ځکه دلته دوی مطالبه د مشر کوي، د یو باچا کوي چې د هغه په ملګرتیا کې موږ جهاد وکړو. قالو یا هغه نبي
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال یقینا نجدی تاسو که فرض کړی شي په تاسو جنگ الا تقاتلوا چې جنگ به ونه کوي انبیاء سره تجربه د قوم حالات ورته معلومي چې دا څومره اوبو کي او ته ماته نه ښکاري چې تاسو به جنګ وکړئ او بیا د علماو هم دغه تجربه کوم چې د انبیاو وارثان دي چې هغوی قوم سره د خلکو سره پاتې شي نو د خلکو ته پته وي چې دا څومره پورې منډه والی شي څومره پورې نه شي او ته یاره ماته نه ښکاري تاسو جنګ وکړئ قالوا وی هغوی وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله سوجد من لرا چی من بجنگ نکو پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال دا چی من وستلی شویو دا کورون اخبلونا او دا زامن اخبلونا من بسنگ جهاد نکو اگه وجه موجود دا چی رسد اللہ سے جهاد کی دا کورون من شعلی شویو د بچو نه ویستلی شوي و ظلمونه زیاتي شوي ته تاسو به جنګ نه کوئ داسې راګرم شو ځان یې نیغ نیغ کړو نو د یو نیم سړي چې کله سړی خبره وکړي چې یاره ته نیشي نو هغه په دې خبره باندې تندی تریو کړي ښه زه که موږ ته پته ده نو څومره اوبو کې دوی وایي نه موږ خو کولی شو نتیجه فلما كتب عليهم القتال نو هر کله چې فرض شو په دوی باندې جنګ تولوا الا قليلا منهم دوی وګرځېدل مګر لږ کسان د دوی نه یو څو کسان پاتې شو نور ټولو مخ واړه موږ په جهادونو کې نه یو موږ جنګونو والا نه یو والله عليم بالظالمين او الله پوه دی په ظالمانو سوال دا دی که الله پوه دی نو ولې بیا په دوی باندې جهاد لازم و جواب د هغې دا فایده یاده کړي الله رب العزت داسې کولی شي او دا د ملحدینو اعتراض دی یو چې دین نه مني چې تاسو وایئ چې الله ته پته دی چې دا جهنمي دی او دا جنتي دی نو سله الله بیا دا دومره غټه دنیا پیدا کوله او دا دومره غټې قصې روانې دي خو ډایرکټ به دا جهنمیان جهنم ته اچولي او جنتیان به جنت ته اچولي جواب د هغې دا دی چې الله رب العزت چې د هر څه کوي یو خبر دی د آخري انجام د دې دپاره کوي چې به د انسان حجت قایم شي سوال به دی وي چې یا الله تا زه جهنم ته راچولم زما د عمل څه پته لګېده ما خو د جنتیانو عمل کو بیا یې نه منله خبره الله پې حجت قایم کو نو الله ته خو پته و چې دوی جهاد نه تښتېدو ویلی دي خو الله جهاد په دې لازم کړي چې پرېږدي چې دوی ښه پته ولګي سبا له بیا غږ اوږد نه کوي غلی به شي دې ځای کې یو فایده او ډېره خوندوره فایده ډېرې خبرې چې د دمې په وخت کې وشي که نه اکثر په سخته کې د هغې نه هېڅ نه پاتې کېږي نو دا چې څوک وینې په تخت باندې ناستي یا په پسته کرسۍ او په طلایي او چې مزیدار وي او تا ته یو شین باغ جوړ کړي که نه نو په دې 100% یقین مه کوه دا بیا هله پته ولګي چې کله سخته راشي دا فایده دې ځای نه راوځي کله چې به دوی جنګ نه و راغلی ارمانونه او جهاد نشته او ته وګوره موږ سره دې ظلمونو ته وګوره او دې زیاتي ته وګوره ښه چې راغی بیا ټول به تښتېدي او سوای د یو څو کسان نه نو عام ژوند کې دا قاعده واله په خوشحالۍ کې په راحت کې او په سکون کې چې کم کس قیسې ډېرې کوي که نه او شنه شنه باغونه ته جوړ کړي نو مکمل اعتماد پې مه کوه زه دا نه یم چې دی به لازم دروغجن خو کیدی شي دی په سخته کې وتښتي نشي کېدی او شوي دي ډېر نو دا خبره یاده کړه او ځکه هوښیاران وایي په غوسه کې به فیصله نه کې دا اکثر ګډوډی او په خوشحالۍ کې به چا سره لوز نه کې سړی خوشحالي په ځان پوه نه وبشي وبشي وروسته چې دا خوشحالي ختمه شي دی بیا په ځان پوه شي دا ماسي چې لوز ورکړی نو خبرې تلا
چې زه دا کولی شم او که زه نه شم کولی، هغې نه بعد خبره کوه. وقال لهم نبيهم او دوی ته نبی د دوی ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، یقینا الله مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت باچا. طالوت علم کم زورور او بدن کم زورور، هغه په دوی مشر کو، مطالبه خو دوی کړی که یو کس مشر کی. قالوا وی دوی أنا يكون له الملك علينا، سرنگ بید د پارا باچائی پا منگ باندی. بیادب دی، بیادب بدی دی چی نبیو تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ طالوت باچا کرے دی، دوی دے بسنگ باچائی. اللہ پا احکاماتو کے چون چران کول دا اللہ بیادبی دا. چو خبره ته وشي چې یاره الله دا وایي بس څنګه؟ څنګه یو په دې قسمي چې سړی ځان پوه کوي په خبره، هغه څنګه صحیح دی، خو څنګه به طور د اعتراض دا د مسلمان طریقه نه ده. خو ولې څه چل دی هغه؟ ونحن احق بالملک من، او حال دا چې موږ ډېر لایق یو په باچایي سره د هغه نه. نو مسئله څه ده چې تاسو ډېر لایق یئ. ولم یؤت سعة من المال، او نه ده ورکړی شوي هغه ته پراخي د مال. دا فایده یاده کوي کله چې مفاهیم او عقل او پوهه ګډه وړی شي د هغه خبرې ګډې وړي. اوس د ګډې وړې په دې وایي ځکه چې دوی ته مال هر څه ښکاري. یاره وی سړي سره مال نشي، طالوت څنګه باچا دی؟ خو طالوت کې څه عیب دی؟ مال ورسره نشتی. او دې قوم په نسبت هم کمزوری و. وی دی د نبوت د کور نه خو نه دی، لکه ما تاسو ته بني اسرائیلو کې ډېر پیغمبران راغلي، نو بعض کورنۍ په دې مشهورې وي چې دا د نبوت کورنۍ دي. نو دی نه د نبوت په کورنۍ کې دی، نو سره مال شته، نو څه شي باچا شو؟ دا داسې زموږ په دې امت کې هم شته چې صرف د دې مال نه طواف کوي، بس هر شی مال، هر شی مال. نه سړیتوب ته ګوري، نه دیندارۍ ته ګوري، نه ښه اخلاقو ته ګوري، نه بل څه ته ګوره، خو مال او مال. نو مال به یو کس سره وي، نه به یې دیني، نه به یې سړیتوب وي، نه به یې رنګ وي، نه به یې خوني، خو دی به دې تاویږي را تاویږي ولې ځکه یې سړي سره مال دی. نو دوی دا اعتراض وکړو. قالوا یا هغه ان الله اصطفاه علیکم، یقینا الله غوره کړی دی هغه په تاسو باندې. دا کافي ده که نه؟ پوره نه؟ الله غوره کړی دی. وزاده بسطة فی العلم والجسم، او زیاته کړي ده د لره پراخي په علم او جسم کې. دې نه دا فایده راوته چې مشرتیا دپاره دا دوه خبرې لازم دي، علم او جسم. اوس یو سړی مشر دی، علم ورسره نشتي، خو قوم به په ګډوډو ور واچوي که نه، تباه و برباد به یې کړي. مشر دی، ښه پوه دی، ښه هوښیار دی، معذوره دی، جسم یې کمزوری دی، نه پخپله یو کار کولی شي، نه یو کار ته رسېدی شي، عیب پکې دی، دی مشرتیا نشي کولی. هغه دوه خبرې چې کومې په کار دي هغه په طالوت کې شتي، خو د هغوی اعتراض څه دی؟ مال ورسره نشتی او د نبوت په کورنۍ کې نه دی. والله یؤتي ملکه من یشاء، او الله ورکوي باچایي خپله چا لره چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله پراخه فضل والا پوهه دی، پوهه دی. چې الله دې مشر کو، خو به دې الله پوهه دی. دې ځای کې ورته یو فایده ذکر کړمه ډېره قیمتي. ولې ووایي چې الله پراخه فضل والا دی؟ یعنې دا د الله فضل دی چې په چا باندې وکړي. زموږ دپاره به کې فایده ده چې سوچ پکې وکړي او ښه جوور. الله طالوت له مشرتیا ورکړه، دوی دا څنګه؟
مشرتیا خو زمونږ په کار وه. الله پراخه فضل والا دی. لکه نو د الله سره رابطه مضبوطه کوي، دا فضل به په تا باندې وکړي که نه. د بل سره سله حسد کوي او بل سله چیړي. حسد مه کوه، زموږ دپاره کې فایده دا شو. یو سړي سره دی مال ولیدو، یو سړي سره دی دنیا ولیده، بچی دی ولیدو، علم دی ولیدو، نو الله خو پراخه فضل والا ته دې ځان له وغواړه که نه. صرف تا باندې کول دا غواړي، ستا دپاره کول دا غواړي چې ته د الله سره رابطه مضبوطه کړي. نو د الله خزانې داسې څه لنډې تنګې نه دي چې د ده نه به درالي تاله به درکوي. ته دې ځان له وغواړه. او دې کې حسدګرو باندې رد دی چې الله پراخه فضل والا دی، ولې نورو سره حسد کوي. ښه دوی ووایي چې زه صحیح شوه، طالوت ته وایي چې الله غوره کړی دی، نو د ده دې مشرتیا یو نښه موږ ته وښایه. وقال لهم نبيهم اوی اغویتا نبی دا گوینی ان آیت ملکی یقینا نخد باچائی داغا ان یأتیکم التابوت داد چرا بشتا سوت یو صندق براوڑیش ملائک براوڑی فی سکینة من ربکم چی پاگی کے با آرامی دا طرف دا رب ستاسونا آرام و سکون اسباب پکی او تورات پانے پکی وی. نو آسمانی کتابونا وحی دی کی سکون پروت دے کنا دا سڑے چی دا وحی سرزان و تڑی دتا اللہ سکون نصیب کی. نو پا دی که دی صندق که با سکونی، نو سکون دی سشینه چی دنه بکی ورا چولا آغا اسباب بکی چی باقی سر انسان تا سکون ملاوی. آغا سو تورات و بقیتون او باقی مندشی زنبی مما ترک آل موسى و آل هارون داغ سنه چی پریخی دی خاندان د موسی او خاندان د هارون علیهم السلام. د موسی علیہ السلام هغه امسا پکې وه، هارون علیہ السلام پټکی پکې و، د دوی جامې پکې وي، بعض نور څه ذکر کې. الغرض د هغوی د استعمال شیزونه پکې هم پراته وو او د انبیاو په آثارو کې برکت دا خاص د انبیاو دپاره. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ویښته د حج په موقع لرې کړو، صحابه کرامو پې جنګ کوو، یو یې مالت راکړه بل مالت راکړه. نو د انبیاو په آثارو کې برکت دی، خو دا د امت دپاره نه ده چې صوفیانو او بریلیانو حضراتو د امت دپاره معامه کړې ده. تحمله الملائکه راپورته کړی به یې هغې لره ملایکو. څه شی به راپورته کړی؟ صندق. نو دوی چې رالو چې ویې کتو نو تابوت چې دی هغه صندق هغه د طالوت په کور کې پروت و. دا نښه ده که تورات نسخې دي، دغه آثار د انبیاو. ان فی ذلک لآیة لکم یقیناً پا دی که خامخا نخه دستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو مؤمنان یی. اچی مؤمن نینو که اگه تا دیری نخیو خیخو اگه فایده نکی. الغرض دو خو نخه ولیده چه راو طالوت چا مشر کرده ده؟ اللہ مشر کرده. روان شو د ډیرو په زړه جوړه نه وه، ته مطالبې کړې وې، ګټې ګټې ویلې وي. فلما فصل طالوت بالجنود بس هر کله چې بیل شو طالوت د خپل ښار نه سره د لښکرو، وایي دا 8000 کسانو، یو روایت مطابق وایي دا 8000 کسان روان شي. په لاره کې ورته وایي چې الله په تاسو امتحان راولي، او د الله رب العزت د امتحانونه یې ناشنا. قال وی الله
إن الله مبتليكم بنهر قالوا يا پیغمبروي إن الله مبتليكم بنهر يقينا الله ازمیخ کئی پتا سو باندی پیوی ولی سرا یا پیو نهر سرا دا برازی پلارکی او دوی پا شوڑ ازمک روانو پا صحرا کی روانو پا صحرا کی اوبراش دا امتحان دا اس امتحان سده زول رالا نهر رالا دی کی سدیسا فمن شرب منه فليس مني بس آگا سوک چی سکل وکی داغین نو دے بنی زمانا زمان ملگرو نبنی تگی دی تند دا سپر دے صحرا دا خودی کی مزیدار یخی وبراش دیر مسکین دا امتحان دے ومن لم يطعمه فإنه مني او چاچی ونسکلی داغینا نو یقینا غبی زمانا إلا من اغترف غرفة بيده مگر آغا سوک چی رواخلی یو چونگ پلاس پل سرا دی گنجائش دی یو چونگ خیر دی خود چونگ نزیاد کچاوز کی زماده ملگرو نبانی فائدہ فکار دا دا گور دا مشرطیہ فنون دی فنون القادة وتوی عربی کی ایو فن دی مشرطیہ کول هر سڑے گوڑے مشرطیہ نیشی کوئے کاغا دینی دا و کا دنیاوی دا او چیزی ہر سڑے دا مور دا خیٹی نا مشر پیدا کی دے خو مزیب ہوئی مشرطیہ دا زان لفنون دی نور مشرطیہ پریدا دی کور کی دا پلار چی مشری ہر پلارم پا دی جون پا طریقہ دا بچو پا تربیت نپوئی پاتی لا نور مشرطیہ پا کار دا دا مشر لیو طریقہ دا چی دے خپل کشرانو بانی وقت پا وقت امتحان راولی چی دا اصیل او دا کم اصل پاکی پتہ لگی اندی سو دعوی ٹول کی چی مونگ برابریو سوک زان تا بخفولا غلط ہوئی یا سوک زان تا بخفولا کمزور ہوئی نا او دی امتحان کی پتہ ہو لگی تھا اب بعض مفسرین لکلی دی چی دتا تالوت تا دوی اگا پیغمبر چی کمو نبی شمویل علیہ السلام اگو تا دویلو چی دیسی امتحان با پیراولی اوگتا اللہ خولیو چی دیسی با پا لارکی پا دوی بانی دا امتحانو کی چی تا سر سوچا ملگری پاتی شی سوچا خیالم نه دی سیرت کې موږ ذکر کوو کله چې رسول سلم بدر ته تو اولنې جنگ وغټ امتحان وانه رسو سو پیری تپوسو کو نو بیا په آخره کې انصارو نه کسان پاسېدو ویا رسول الله ته کسې اشاره موږ ته کې ویا او تاسو ته کو ځکه چې اولنې جنگ دې څه پته لګي دا کسان رانه وتښتي نو تپوس حق و نو هغوی یا رسول الله موږ بني اسرائیلو په شان نه یو ګورې چی کم زیتم ورچی آگا زیتا براوالو او ستاسو نبا مخ کی زان قربانی کو نو ملگری وقت پا وقت سو سر کول گوڑی امتحان پی کول گوڑی دا زنت خوشحالی چی ما سر خو پلانے بریتور دے او پلانے مٹھور دے او پلانے قصو مار دے او پلانے مالدار دے او ما سر خو جی جماعت برابر دے سبالے بے نا بریتوری او نا مٹھوری او نا مالدار او نا بیلی ان خطے ہوئی بے بناسی جا اللہ نا دل تا پتہ ہو لگے دا امتحان را گئی فشربوا منه إلا قليلا منهم نوسکلی دوی داغینا مگر لگو کسانو دا دوینا یو سو کسان پاتی شنو طولو وسکی روایت کی رازی چی دا بدر دا صحابه کرامو چی سمر عدد و اقام رو سر پاس دریس و کسان پاتی شنو طولو بوسکی او دا او اتیا زرع دوی مطالبه کولی چی جهاد دی او مشر دی او منگزو او منکنانا او بے وسکی دلتے او فائدہ ہے دکی گورا او دا پدی زڑے ولی کئی دا باز خبر دیر اہمی چی دی دنیا کی
د شهواتو په مقابله کې ټینګ نه شوي که نه نو جنت طرف ته دا سفر به پوره نه کړي. دوی شهوت ته ټینګ نه شو. دا امتحانونه په موږ هم الله راوستي حرامو ته به نه نږدې کېږي، دا به نه کوې دا به نه کوې. خو دغه کیسه ده که نه چې دې شهواتو په مخ ونه درېدې او د دې په مقابله کې ونه درېدې نو سفر اخر سر ته رسول دا به راته یا ګران شي یا به ناممکن شي. نو شهوات به رالي د دیندارۍ په لار کې او د خپو لاندې کوې. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه نو هر کله چې تیر شو هغه د ولي نه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی و د هغه سره بس خو روان شو او خپل سفر جاري وساتو، ملګري ورسره و مخکې روان. قالو وی هغوی پاتې شوي وي او اوبه یې ونسکې په هغوی خېټې وپړسېدې که نه شهوت ګډوډ کړو. نو دوی روان شو د یو څو کسان هغوی ورته آواز وکړو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نشتی طاقت منگ لره نن ورځ په مقابله د جالوت او د لښکرو د هغه کې. لیوني جالوت سره مقابله کوي. جالوت دا یو ډېر تکړه زورور سړی او د ده ناشنا لښکر یې هغه د دوی سره دا ظلمونه او زیاتي کړي. خیال هم دی چې کله په نافرمانیانو کې پرېوځي نو سړی بزدله شي. دا فایده یاده کړي. اوبو ګډوډ کړو، اوبو وله طبیعت داسې کړو یاره بزانه دا کله کېدی شي. سم خیال دی چې سړی سهار ماښام په ګناهونو کې اخته وي دی به دیندارۍ ته داسې په حال اسانه غاړه کېږدي. یوازې موږ دې ته سوچ مه کوو. دا قرآن موږ دې دپاره وایو چې موږ ترې ځان له فایده والو. نو کله چې شهواتو کې پرېوتې که نه په ناروا کارونو کې ویناګانو کې خوراکونو کې څښاکونو کې بیا به دیندارۍ نه ورو ورو لاس یې کې شهوات سړی راوپرځوي. بیا قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله اوی هغه کسانو چې یقیني کو چې بېشکه دوی مخامخ کیدونکي دي د الله سره. دا څوک دا د طالوت ملګري مضبوط یقین ګوره یقین د هغوی مو ایمان هغوی ولې هغوی آخرت نه منو. ځکه زه تاسو ته وایم که نه عامو درسونو کې درته ووایم چې دا خبره د دې ژبې نه زړه ته کوزه کوي. په ژبه خو موږ ټول وایو موږ ټول هم آخرت منو. آیا د ټولو اعمال او کوشش دا د دې خبرې مطابق دي کومه چې کوي؟ نه. خو د دوی یقین د هغوی د یقین نه جدا دی. یقینونه یو شان نه یو ایمانونه. دوی وله جواب ورکو ناشنا جواب یې ورکو کم من فئة قلیله ډېرې پیرې ډله لږه غلبت فئة كثيرة زورور شوي دا په ډلې ډېرې باندې بإذن الله په مرستې د الله سره والله مع الصابرين او الله ملګری د صابرانو دی. وایي څه بزدل هم د ځان نه جوړ کړی دي. تاسو خو ظاهره کې ګورئ جالوت زورور دی او ډله ډېره داسې هم کېږي چې کله دا کمزورې ډله زوروره شي په اذن د الله سره. یاده کې ورسره بإذن الله ولې وي دا کمزوري زوروره کېده نشي کېدی. کمزوري په زوروره څنګه زوروره کېږي. خو چې کله کمزوري زوروره شوه نو پوه شه چې الله ورسره مرسته کړې ده. داسې هم کېږي او شوي دي. تاریخ راواله که نه د صحابه کرامو تاریخ راواله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت راواله. اکثرو جنگونو کې مسلمانان لګو که ډېرو لګو خو غټه خبره څه وه د الله مرسته ورسره وه. او را به شي انشاءالله سورت الانفال کې چې الله مشرکانو ته ویلي دي ستاسو دا ډلې که ډېرې هم زیاتې شي خو فایده دله نه درکوي.
وجه څه ده؟ وان الله مع المؤمنین، ځکه چې هلته الله د مؤمنانو ملګری دی. نو چې الله د مؤمنانو سره شو نو دوی سره پاتې څه شو؟ خدای وایي چې والله مع الصابرین. فایده صحیح ده چې دا وړه ډله په غټې ډلې باندې زوروره شي، خو سوچ کوو چې وړه په غټې زوروره کېږي نو دا به سختي هم برداشت کوي، نو صبر به کوي. صبر به کوي او الله مرسته د صبر کوونکو کوي. ولما برزوا لجالوت وجنوده، او هر کله چې دوی راووتل جالوت او د لښکرو د هغه ته، راووتو د جالوت او د لښکرو مقابلې ته، معنی دا ده الله اکبر، میدان جوړ شو. دا ډېر ګران وخت په بیانولو کې او په اورېدو کې دا ډېر اساني، خو دا ډېره ګرانه سختي ده، زړونه مرو ته را رسېدېږي، دومره سختي ده. او بیا لښکر وړو کې او بیا یو څو سوه کسان مقابله کې جالوت په شان سړی او د هغه لښکرې. نو دوی چې کله میدان ته راووتو عجزي شروع کړه الله ته. قالو وی دوی ربنا افرغ علینا صبرا، ای ربا زمن راتوی که په موږ باندې صبر. داسې ونه صبر راکړه، راتوی که په موږ باندې، سم صبر ته ضرورت دی، راواړوه دا صبر په موږ باندې یا الله. وثبت اقدامنا، او مضبوط که قدمنا زمن. وانصرنا على القوم الكافرين، او مرستو که زمن په مقابله د قوم کافرانو کې. موږ دا معمولي غونډه کې چېرته کله ناکله دینداري وکړو، هغې ته داسې سړ تاوو راتاوو، کله په سړ دړ شي او کله په سر بوج راشي او کله ملا باندې دړ شي او کله په خپه دړ شي. سوچ وکړه چې سختې څنګه سختې خلکو د الله دین دپاره برداشت کړي دي. یا الله وایي زموږ قدمونه مضبوط کړه او موږ به کافرانو زورور کړه. فایده چې الله ته دې عجزي نه کړي که نه، هېڅ دې هم نه روانېږي. یعنې د دوی سره اوس ګوره توره ده، زغره ده، اسلحه ده، خو عجز دي الله مخې ته. که تا سره دا ټوله دنیا شي که نه، نو بیا به هم د الله په مخ کې عجزي کوي. که ته مالدار یې، که ته اوچت قوم والی، که ته ښایسته یې، که ته عالم یې، که ته عامي، که ته کمزور یې، که ته مټور یې، خو د الله په مخ کې هېڅ نه یې. انتم الفقراء الى الله، را به چې الله وایي تاسو ټول زما مخکې غریبانان یې. نو دوی الله ته وجړل، فریادونه یې وکړو الله ته، او د طالوت په مشرتیا کې الله اکبر نتیجه راووت. فهزموهم بإذن الله، نو شکست ورکو دوی هغوی ته په مرستې د الله سره. الله اکبر، یو څو سوه کسان الله زوره ورکړو، ایمان د هغوی. قال الذین، اوس مخکې مونږ قال الذین یظنون انهم ملاقو الله، کوم چې یقین و چې مونږ د الله سره میلاویدونکي یو. د دې دپاره هغوی راوتي دا سخته یې تېره کړه، الله وایي شکست یې ورکړو. وقتل داود جالوت، او قتل کړو داود علیه السلام جالوت. داود علیه السلام د طالوت په لښکر کې او ماشوم په هغه ورځو کې، یعنې دا هلکوالی و. او داسې راځي مختصر دا چې د جالوت زغره اچولی او زغره او بلکل یې مکمل ځان پټ کړی، هېڅ ځای د ده په بدن کې نه ښکارېدو. او را بهر شو، د خلکو ته یې دا بدې ردې او پیغورونه، بني اسرائیلو ته وایي تاسو څه وکړئ، تاسو به زما څه وکړئ، خو چا کې دا مجال نه و چې ورمخکې شوی وی، لکه چې ډېر غټ سړی دی. نو داود علیه السلام د طالوت په لښکر کې ولاړو او د کڅوړې نه یې لینده راوویسته او جالوت یې په زغره کې په هغه ځای وویشتو کوم ځای کې چې معمولي ځای کې د تندی او سترګې ښکاره کېدې.
دا سبب دی نور کار چا وکو الله وکو الله اکبر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله بدر کې تاسو نو وجلی دا مشرکان دا الله وجلی خو سبب کو جوړ شي او الله رب العزت الته ګور الله پار کار کې حکمت دلته دا ماشوم چې دی دا روان پیغمبر دی نو د دم یو مقام راښکاره کوي فایده دلته فایده د وړوکوالي نه د غټو خلکو سره پاتې کېږه نو چې لوی شي غټ سړی به یې نو جوز ډډه دي لګولي د دغه ټیک ټاک والا سره او د دغه سونډو منډو والا سره او صرف لوبو والا سره او یا ماشوم د کور کې کېنولی دی د مور خوا کې او د خویندو سره او نه د سړو مجلس ته راځي نه جومات ته راځي نه غم خادۍ لره پلار سره راوځي ستاسو څه امید دی د نه به څه شی جوړېږي دغه پیښې به کوي بیا نه ځکه چې کور کې چې هغه سریدلي هغه به کوي دا تاسو به دا خبره نوټ کړي ګورئ کوم ماشوم چې دننه کور کې پاتې شي هغه شی جوړ شي نو ځوانانو ته خصوصي نصیحت دی په مشرانو باندې خو وخت تقریبا تیر دی اگر که د مرګه پورې وخي ځوانانو ته دا نصیحت دی که غواړي چې د غټو خلکو په شان شي نو د غټو سره پاتې کېږه او ګیدړ چې د زمرو سره پاتې شي که نه په ده کې هم خوی د زمرو راشي د دیندارو سره کېنه د علماو سره کېنه د درنو خلکو سره کېنه چې درون خوی درون سړیتوب دین علم پوهه د دنیا پوهه چې ورسره هغه سره کېنه چې دا یې زده کړي نه دا وګوره وړوکوالي نه داود علیه السلام دې غټو خلکو سره ګرځي الله بیا هسې چل وکړو چې کله ده دا سړی مردار کو دا جالوت وآتاه الله الملک او ورکړه هغه ته الله باچایي والحکمه او نبوت وعلمه مما یشاء او تعلیم یې ورکو هغه ته د هغه څه نه چې الله غوښتل داود علیه السلام د باچایي تذکره به انشاءالله راشي په روانو درسونو کې دله الله ناشنا باچایي ورکړې وه دا اوسپنه الله د ده په لاس کې داسې نرمه کړې وه چې داسې به اړوله راړوله نو ملک باچایي ته وایي حکمت نبوت یې وله ورکو باچا دی او نبي دی او الله ورته تعلیم ورکو تعلیم دغه دي دا زغرې جوړول د اوسپنو مهارت نور داسې څه چې د هغې تفصیل به راشي اوس حکمت د جهاد ذکر کېږي چې د جهادونه ولې کېږي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او که چرته نه وی دفع کول د الله خلکو لره بعضې په بعضو نو دا پچای چې دفع کوي دا مؤمنان دي او دا څوک چې دفع کوي دا څوک دي کافران دي که چرته الله رب العزت دا مؤمنان د کافرانو مقابلې ته نه راپاسولی نقصان به دا وی لفسدت الارض نو خامخا خرابه شوې به وې ځمکه سورة الحج کې به راشي چې دا جوماتونه د عبادتخانې د هر څه به دلدل شوی ځکه چې بیا خو یې بلکل سترګه نه سوځېده او موږ به چا دینداري ته پرېښودی د الله بندګۍ ته به موږ پرېښودی نو دا یو حکمت بیان شو ولكن الله ذو فضل على العالمين مگر الله خاوند فضل دی په مخلوقاتو باندې دا الله فضل او رحم دی دا دین د دیندارو خلکو دا راپاسېده د کافرانو په مقابله کې دا الله فضل دی چې د ځمکې نه فساد فسق او فجور او شرک ختم شي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دغه آیتونه د الله دي چې موږ یې بیانوو تا ته په رښتیا سره
واقعي نه بعدې دا خبره د دې دپاره وکړئ چې دا خبره زړه ته کوزه کړه. دا ګورې رښتینې خبرې دي او الله وایي زه یې بیانوم، تاویل ماویل هم نه دي. وإنك لمن المرسلين، او یقینا ته خامخا د رسولانو نه یې. په دې پسې دا خبره به دې وکړه ځکه چې موږ ته خو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده، نو د هغه د رسالت تصدیق یې پکې وکړو چې ګورې خلکو دا سړی رښتینی پیغمبر دی، ما لېږلی دی دې خلکو ته. نو اوس د رسولانو باس کوي، وجه واضحه ده، وایي ته یې د لېږلی شوو نه، نو شوق پیدا شي چې یاره د دې لېږلو شوو څه خبرې مو واورېدی نه. یو الله د پیغمبرانو ذکر کوي. بله ده چې الله وایي پیغمبر ته وایي ته د لېږلی شوو نه یې. سوال زړه ته راځي چې یا الله دا تا چې را لېږلي وو دا ټول یو شان دي، د ټولو فضیلت مرتبه یو شان ده؟ جواب یې کېږي تلک الرسل دغه پیغمبران دي، فضلنا بعضهم على بعض، غوروالی ورکړی دی موږ بعض د دوی ته په بعضو نورو باندې. معنی دا چې ټول یو شان نه دي. نو حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ماله په نورو پیغمبرانو غوروالی مه راکوئ. جواب د هغې دا دی چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم عجزي وه، دا د هغه عجزي وه. یو دویم جواب یې چا دا کړی دی، وایي دغه وخته پورې لا دا فضیلت بیان شوی نه و، وروسته بیا الله دا فضیلت بیان کړو. پیغمبران جملتاً ټول غوره دي، او څنګه به غوره نه وي؟ او دا الله چاڼ کړي دي، ټول غوره دي، خو بیا بعض د بعضونه غوره دي. په دې ټولو کې بیا اولو العزم پخې ارادې والا یا د پخو ارادو خاوندان چې ورته ویلی کېږي هغه 5 دي. په ټولو کې غوره دي: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام، او زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. او بیا په دوی کې غوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا شرف دی زموږ دپاره چې الله مونږ د هغه په امت کې پیدا کړي یو. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي موږ اخرني یو خو موږ اولني یو. موږ اخرني یو یعنې په زمانه کې، اولني یو جنت ته تلو کې، اولني یو په مرتبه کې، اولني یو په عزت او په مقام کې. نو دا د الله رحم دی په موږ باندې. منهم من کلم الله، بعض د دوی نه هغه څوک دي چې الله ورسره خبرې کړي دي. دې څه وحي د الله ټولو ته راغلی ده، خو بعضو سره الله بلا واسطه خبرې کړي دي. په کې مشهور موسی علیه السلام دی، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې شوي، خو د ټول نه زیاتې خبرې چې کوم نبي سره بغیر واسطې شوي دي هغه موسی علیه السلام دی. او را به شي چې الله وکلم الله موسی تکلیما، او ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله ویلی کېږي. د ده سره الله ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. اوس ناشنا یعنې خلک په دې ځمکه تېر شوي دي، مخلوق د خالق سره خبرې کړي دي، او خالق ته دا مخلوق دومره نږدې دی چې هغه ورسره خبرې کړي دي. دا به څومره ناشنا خلک وو، څومره اوچت خلک وو. ورفع بعضهم درجات، او اوچت کړي دي بعض د دوی نه په ډېرو درجو سره. مخکې ما دا خبره ذکر کړې چې ایمان کې ګوره موږ ته ټول یو شان دي، ایمان زموږ په ټولو یو شان دی، فضیلت دوی په یو بل لري. خو د هغې په بنیاد څوک چا سره جګړه یا دغه نشي کولی، یا د بل پیغمبر والعیاذ بالله هتک نشي کولی چې نو نه جي بس چې موسی علیه السلام غوره دی، جو ادریس علیه السلام داسې دی، چې عیسی علیه السلام غوره دی، یو زکریا علیه السلام داسې دی، یو هغه بل داسې دی، هغه کمزور دی، هغه نه، غوره ټول دي، خو بعض په بعضو غوره دي. صحابه کرامو ته ګوره جملتاً ټول غوره دي، ټول الله بخلي دي، خو فضیلت کې ټول یو شان دي، ټول یو شان خو نه دي.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات او ورکړی من عیسی زوی د مریم تخکار معجزې وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړو من هغه په روح پاک سره. مخکې تفصیل ذکر شوی ذکر ته ما د اول ورځونه وي چې اول سر کې اوسئ نو وروسته به پوهیږئ. سوال ته دی چې د ده تذکیره پکې خاص ولې وشوه؟ جواب چې اختلاف د عیسی علیه السلام نه به ډېر زیات شوی نو ځکه د ده تذکیره پکې خاص وکړه، ځکه چې اوس الله د هغه اختلاف ذکر کوي او اختلاف چې ډېر شوی دی نو هغه د عیسی علیه السلام نه بعد کله چې الله هغه اوچت کړو اسمانونو ته. ولو شاء الله او که چېرته الله غوښتې مقتتل الذین من بعدهم نو جنگونه به نه وي کړی هغه کسانو چې وروستو د دوی نه وو من بعد ما جاءتهم البینات وروستو د دې نه چې راغلي وو هغوی ته ښکاره دلیلونه. که الله غوښتی وی نو د خلکو به جنګونه نه وی کړی او دومره بدبخته چې وروسته د ښکاره دلایلو د راتلو نه بعد او دې باندې د یو څو درسه مخکې خبره شوې وه چې علم د راتلو باوجود یو سړی اختلافات وکړي. د دې نه دا فایده راووته چې دا د الله رب العزت طریقه ده او د هغه په مشیت باندې کېږي چې د دنیا کې به جنګونه وي، اختلافات به وي، کفر به وي، فسق به وي، فجور به وي، شرک به وي، شیطان به وي، ابلیس به وي، بیدینه به وي، دینداره به وي، پیغمبران به وي، کتابونه به وي، جوماتونه به وي، علما به وي، ځکه چې دا هر څه شتونی لري نو د امتحان صحیح پته لګي او که دا هر څه الله ختم کړی نو زموږ د ایمانونو بیا پته لګېدلی بیا پته نه لګېده. ولكن اختلفوا مگر اختلاف وکړو هغوی فمنهم من آمن ومنهم من كفر نو باز د هغوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی او باز د هغوی نه هغه څوک دي چې کفر یې کړی دی. ولو شاء الله ما اقتتلوا او که چېرې غوښتی الله نو جنګونه به نه وی کړی هغوی ولكن الله يفعل ما يريد مگر الله کوي هغه څه چې وی غواړي. څوک دې تپوس نشي کولی څه چې الله وغواړي هغه کوي. نو د خپل رب سره رابطه مضبوطه کړه، هغه هر څه کولی شي، هر څه کولی شي چې څه وغواړي. داسې یو کار نشي زموږ ربي نشي کولی، هر څه کولی شي خو زما او تا نه پاتې ده، ما او تا په رابطه کې کمزوري. اوس الله رب العزت وایي مال لګوئ. مخکې د جهاد خبره وشوه، طالوت او جالوت کیسه وه. نو په جهاد کې څه لګي؟ بدن لګي او مال پکې هم لګي. نو اوس ځکه د مال ترغیب ورکړي، د بدن خبره خو مخکې وشوه که نه، نو مال به هم لګوي. د دې آیت نه بعد یو څو آیتونه بعد د انفاق خبره به ډېره تفصیلي کېږي سوره بقره کې، د مال د حلال او د حرام، د سود او د الله په لار کې چې مال ولګوي څه پې میلاوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرج کئ د هغه مال نه چې موږ درکړی دی تاسو ته. مال د الله دی او هغه موږ ته ویې لګوئ او چې د الله د مال نه یو سړی د الله دپاره نه لګوي ته سوچ وکړئ. مال د الله دی او د الله دپاره لګول او د هغې فایده هم زموږ ده په دنیا او په آخرت کې. ولګوئ مال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه مخکې د دې نه چې رابشي یو ورځ چې نشته خرڅول اخیستل په هغې کې. هغه ورځ چې هلته بیا نه خرڅول شتي نه اخیستل شتي. نن بازار دی، نن سامان دی، نن مال هر څه شتي
سبا له هیڅوک نشته. ولا خله او نه دوستي ولا شفاعه او نه سپارشونه. دلته نفي د سپارشو شو، دا د کافرانو په حق کې. مؤمن دپاره سپارش دي د روان آیت کې به بحث وشي. د دغې ورځې د راتلو نه مخکې الله وایي مال ولګوئ. او حدیث کې راځي که نه چې تاسو د څه انتظار کوئ؟ رسول الله وسلم وایي تاسو د څه انتظار کوئ؟ تاسو د مرض انتظار کوئ چې بیماری راشي، بیا به دینداري کې. تاسو د مرګ انتظار کوئ چې مرګ راشي، بیا به کوو. تاسو ګورئ د غریبۍ انتظار کوئ که غریبي راشي بیا به کوو. وایي که نه تاسو د قیامت انتظار کوئ چې قیامت راشي بیا به وکړو، او که نه تاسو د دجال انتظار کوئ چې دجال لوځي بیا به وکړو. موقع ده نن په هر څه کې د هر څه غنیمت ګڼل پکار دي. والکافرون هم الظالمون، او کافرانو مغوی ظالمان دي. دین لوی ظلم څه دی چې الله دین نه ماني؟ او غټ ظلم دوی دا کړی چې شرک یې کړی، د الله توحید نه انکار کړی. ځکه اوس د آیت الکرسي راځي. آیت الکرسي کې ټول توحید بیان شوی دی. آیت الکرسي دې ته ویل کېږي اعظم آیه فی کتاب الله. د الله په کتاب کې د ټولو نه عظیم الشان آیت. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته کړې وه. وی زه تا ته یو آیت ښیم، یا تپوس یې ترې کړی و چې بهترین آیت په قرآن کې کوم یو دی عظیم؟ هغه یا رسول الله ما ته پته نشته. وی نه ویې وایه، وی آیت الکرسي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ابوالمنذر علم دی تا ته مبارک شي. یعنې جواب دی صحیح راکړو. دغه شان حدیث کې راځي چې څوک د فرض مانځه نه بعد آیت الکرسي لولي نو جنت ته د ننوتو نه دی صرف مرګ منع کړی چې مرګ راشي دی به ننوځي. هغه واقعه د ابو هریره رضی الله عنه د قیدي سره، او هغه قیدي په اصل کې شیطان و چې هغه نیولی و. ذهن ته م سره رالي که نه؟ هغه سره د سرسایي هغه مال پروت و، او 3 شپې هغه راغی. بیا یې په دې پرېښو چې آیت الکرسي وایه د شپې، نو الله به دې ساتي د شیطان نه سهاره پورې. بیا هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله قیدي راته دا ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم ته صدقک وهو کذوب، دا خبره رښتیا کړې ده او هغه دروغجن دی. یعنی دی په اصل کې دروغجن دی چې شیطان دی، او دا خبره صحیح کړې ده. دا ډېر عظیم الشان آیت دی، او په دې باندې موږ تفصیلي خبرې دلته نشو کولی، موږ سره دومره وخت نشته، او نه د دې څوک حق ادا کولی شي. ورب الکعبه که په دې میاشتو میاشتو خبرې وکړي نو پوره کېږي، ځکه چې د الله په باره کې خبره ده. او الله وایي که دا دریابونه ټول صحیح شي او دا ونې ټولې قلمونه شي، بیا به هم د الله شان بیان نشي پوره، بیا هم د الله خبرې ختمې نشي. الله لا اله الا هو، الله نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. دا د لا اله الا الله معنی ده ښه. نشتی لایق د بندګۍ مگر یو الله، نشتی لایق د بندګۍ. داسې به نه وایي چې نشتی معبود مگر یو الله، ځکه معبودان خو خلکو جوړ کړي، خو ته به نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. بعض وایي نشتی خالق مگر یو الله، نشتی رازق مگر یو الله، نشتی مرګ ورکوونکی مگر یو الله. دا خبره خو ابوجهل دلیم منله. صحیح مسئلې راشه، اله معبود ته وایي چې عبادت یې کیږي. نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله. الحی القیوم، همیشه ژوندی دی، نظام چلونکی دی، ځکه و د عبادت حقدار دی که نه، همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. او نظام چلی نو مناسب دی د هغه سره که نه، هلته پرې مرګ نه راځي. او چې مرګ په چا راځي دی به څه نظام وچلی؟ موږ د خپل کور نظام پوره نشو چلولی. بل اوس خلک اواز وکړي هغه پلانې مړلی، کور ټول لاړ شي دړې وړي شي. نظام الله رب العزت چلولی شي او هغه یې چلوي. ولې؟ همیشه ژوندی دی. لا تأخذه سنة ولا نوم،
نه رانیسي هغه لره پر کالی او نه خوب. سینه دا د خوب هغه ابتدایي هغه جټکې ونته کې نه هغې ته وایي په عربۍ کې. په الله خوب نه راشي ځکه خو لایق د بندګۍ دی او ځکه خو نظام د هغه په لاس کې دی. القیوم د هر څه نظام د هغه سره دی. ګوره دا دروغجن دي دا خلک چې د پلاني پکې دا نظام دی او پلاني له پکې دا برخه ده او پلاني پکې دا برخه ده. ټول دروغ دي. الله رب العزت سره په نظام چلولو کې هیڅوک شریک نشتی. هیڅوک شریک نشتی. نظام یک یوازې الله چلی. نو خوب ولا نه ورځي. او حدیث کې راځي چې الله وده کېږي نه او د الله د شان سره نه ښایي چې وده شي. ځمکې او اسمانونه هغه راټینګ کړي دي. څنګه به الله وده کېږي؟ بل خوب کول دا خو کمزورتیا ده. زمونږ دپاره صفت ته کمال دی. خو مخکې ما تاسو ته خبره ذکر کړې چې لازم نه ده چې مخلوق یو صفت ته کمال هغه به د الله دپاره هم کمال او دا د الله دپاره عیب دی. زمونږ دپاره کمال دی. زمونږ دپاره خوب نه کول عیب دی. یو سړی د خوب وله نه ورځي دی پوره دی که نیمګړی دی؟ نیمګړی دی. له ما فی السماوات وما فی الارض. خاص د هغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي یشفع عنده. څوک دی هغه کس چې سپارش وکړي د هغه په دربار کې الا باذنه مگر په اجازت د هغه سره. بغیر د هغه د اجازت نه د هغه په دربار کې څوک سپارش نشي کولی. مخکې نفي شوی وایي تېر شوی کې سپارش نشتی. د کافرانو دپاره نشتی. موحد دپاره سفارش دی خو هغه په اذن د الله سره. هغې کې شرطونه دي یادې کوي. اولنی شرط دا دی چې الله به راضي د دواړو نه. دواړه څوک دي؟ سفارش کوونکی او چا دپاره چې کوي. دویم څوک چې سفارش کوي هغه ته د الله اجازت. اوس رسول صلی الله علیه وسلم سفارش کوي آخرت کې زموږ په ایمان دی که یاده که هله به یې کوي چې کله الله اجازت ورکړي. حدیث تاسو ته یاد دی چې په اوږده سجده به پرېوځي نو بیا به ورته الله وایي چې څه غواړې درې کوم. الله اجازت ورکړو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم خپله مرضي هم نه دی چې سفارشونه وکړي. د هغه چا دپاره به کوي چې الله ترې راضي او الله نه راضي کېږي مګر د موحد نه چې عقیدې د توحید وي. مخکې ورځو کې یو کس دا سوال کړی و ما نه او ډېر ښه سوال و. درس ما وکړو بیا وروسته ما ته دا سوال راغی. وایي تا وایي چې الله ترې راضي نو چې الله ترې راضي نو سفارش ته څه ضرورت دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې الله ترې راضي دی په دې چې عقیدې د توحید ده او نور سړی ګناهګار دی جهنم ته رتلو حقدار دی. نو د توحید د عقیدې د لاسه ته الله راضي دی خو دی خو ګناهګار دی مجرم دی که نه. نو د رضا مطلب دا دی چې الله د موحد نه راضي کېږي. اوس یو سړی دی ډېر ښه سړی دی عقیدې د کفر ده الله ترې ناراضه دی ځکه چې ده چېرته الله منلی نه دی. د هغه بندګي خالص نه ده کړې. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. پوهېږي په هغه څه چې مخکې د خلکو دي او په هغه چې وروستو دي د دوی نه. په هر څه پوهه دي مخکې وروستو چې څه دي الله ته پته ده. دغه شان ماضي کې دي څه کړي دي مستقبل کې به څه کې الله ته پته ده. څه شوي دي څه روان دي څه کېږي د دې پته الله ته ده. ولا يحيطون بشيء من علمه. او نشي راګیرولی دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه الا بما شاء مگر په هغه څه چې الله یې وغواړي.
او دا مخلوق نشي را ګیرولی د الله په باره کې علم مگر دومره چې الله وغواړي. معنی دا ده چې یو مخلوق تم دا پته نشتي ټول علم د الله په باره کې چې الله داسې دی او داسې دی او داسې دی، ټول علم د چا سره شتي؟ نه. دومره د مخلوق سره علم دی څومره چې الله ورکړی دی. بس اگر که هغه پیغمبران دي، پیغمبران هم ګورئ د الله په باره کې موږ ته هغه څه ویلي چې څه ورته الله ویلي او چې څه ورته نه دي ویلي، د هغې نه هغوی هم نه دي خبر. وسع کرسیه السماوات والارض، پراخه د کرسۍ د الله اسمانونو او ځمکې ته. کرسۍ نه مراد د قدمونو ځای دی. مشهور تفسیر دی دا عبدالله بن عباس او نورو سلفونه نقل دی. یو عرش دی، عرش تخت ته وایي. عرش دی، د عرش لاندې بیا کرسۍ ده او الله په عرش د پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. بس دغه به زموږ ایمان دی. لږ ساعت مخکې دا ونه وي چې د الله په باره کې دومره علم دی د خلکو سره چې څومره ورته الله ښوولی. الله موږ ته صرف دقه ښولي چې زه په عرش د پاسه یم. څنګه په عرش د پاسه دی، کیفیت یې څنګه دی، دا خو موږ ته الله نه دي ویلي. چې نه دي ویلي بیا موږ پکې هم خبرې نه کوو. حدیث کې راځي چې دا ځمکې او اسمانونه ټول د کرسۍ په مقابله کې داسې دي لکه په یو غټه صحرا کې چې بنګړی ورګزار کړي. نو بنګړی څه شی دی صحرا کې؟ د ځمکې او اسمانونو کرسۍ په مقابله کې داسې دي. بیا کرسۍ د عرش په مقابله کې داسې لکه بنګړی چې په صحرا کې ګزار کړي. او وی د عرش اندازه به صرف یو الله ته معلومه ده. او په هغه عظیم عرش باندې زموږ عظیم رب دی. ولا يؤوده حفظهما، او نستړی کوي هغه لره حفاظت د دغه دواړو څه شي؟ نه، ځمکه او اسمانونه. نږدې تذکره د څه ده؟ السماوات والارض. نو الله را ټینګ کړي دي. الله وی ورې دا دومره لوی مخلوق زه ساتم خو ګوره زه ستړی کړی نه یم. وهو العلي العظيم، او هغه ډېر اوچت دی، ډېر لوی دی. الله اوچت دی او لوی دی. نو الله اوچت دی د ذات په اعتبار سره، دغه شان د مقام د اعتبار سره او بیا د زور په اعتبار سره. نو د الله ذات هم اوچت دی، د الله مقام اوچت دی او الله د زور په اعتبار سره اوچت دی. هر قسم اوچتوالی دا د الله صفت دی. لا اکراه فی الدین، نشتی زور زبردستی په دین کې. مناسبت دا دی چې مخکې توحید بیان شو، نو چې کلم توحید بیان شي خلک دوه حصې شي، یا به مني یا به یې نه مني. چې نه مني الله زور زبردستی نشتی، دین واضح دی. بعض علماء دا آیت منسوخ شوی دی د جهاد په آیتونو سره. هنا تحقیقی قول دا دی چې دین کې زور زبردستی نشتی. نو بیا سړی ویلی شي چې دا جهاد ولې کېږي؟ جهاد دې دپاره نه کېږي چې دا خلک دې ټول په دین کې ورننوځي. جهاد دې دپاره کېږي چې فساد، فسق او فجور دا ختم شي او مسلمانانو ته چې کوم رکاوټونه دي هغه ختم شي. او که چېرته مقصد دا وی چې زور زبردستی وي نو بیا د جزیه او ټکس ولې خیال م دی که نه؟ جزیه او ټکس شته په اسلام کې. ولې بیا الله رب العزت ټکس او جزیه مقرر کړی په هغوی؟ که چېرته زور زبردستی وی. همدا خبره غلطه ده. بعض وی اسلام د تورې په زور راغلی دی، او دا خبره هم غلطه ده چې صرف دا وی چې اسلام د علم په زور راغلی. علم سره د تورې، علم سره د تورې، او بنیاد علم دی.
ځکه چې توره جهاد او د جهاد احکام دا هم د دغه علم نه زده کېږي. نو نشتی زور زبردستی په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، یقینا ښکاره شوی دی هدایت د ګمراهۍ نه. چې هر څه ښکاره دي نو خبره ختمه شو. هر سړی پوه دی نو زور زبردستی ته پکې څه ضرورت دی. دې شان نزول کې دا ذکر کېږي چې د انصارو مدینه کې چې کوم خلک اوسېدو د مدینې وو، دوی د خپل بچي په وړوکوالی کې د یهودو ته حواله کړي وو د دې دپاره چې هغوی ورله تعلیم ورکړي. لکه چې هغوی سره علم لیکل لوستل ته یې زده کړي. نو ماشوم چې د چا سره یي د هغه نه هغه هر څه یې زده کړي نو د هغوی طریقه یې زده کړې وه. نو بیا چې لوی شو د مور پلار یې نه منله. دلته دا فایدې یاده کوي. بعض وایي نه نه زه به ورسره وروسته بیا وګورم. وروسته به ورسره ته څه وګورې چې کله د نه غټ پټ سړی جوړ شي بیا به راوپرځې. د وړوکوالي نه پې نظر ساته چې راټینګ یې کړي. ډېر مور پلار په دې انتظار ناست وي چې لوی شي بیا به ورسره ګورو. نو چې لوی شي بیا به ورسره ته څه وګورې؟ بیا خو به ته کمزوری شوی، بیا خو نه کېږي. وخت د تربیت او د راټینګولو چې کله د 14 کالو شي وړوکوالي نه. لکه هغه زوړ وخت وایي چې کوم زموږ د پلار نیکه الله دې ټول وبخښي هغوی قصې کوي. د هغوی هغه وخت لا بیا هم د راټینګولو مشر سړی به غږ به پلار ته نشو کولی، مور په مخ کې به سر ټیټ نیولی. هغه وخت لا بیا هم. نن سبا خو د 10-11 کالو ماشوم چې کومه نشئ حیران به شي ورته. نو په دې یره کې به چې ډېرې نه چېړم داسې نه مخ راته راوګرځئ او د عزت مې دې خاورو کې ګډوډ نه شي. که نه داسې نه ده؟ او که ډېرې چېړې دا یره ده چې داسې نه ده ښځو په شان مټیز وتښتي. او دا هم یره ده هغه یو د ښځو پېښې کړه په باره ته لاړ وتښتي. ښه نو بهر هم هغه ماحول نه دی کوم چې پخوانی و چې څوک به د غوږ نه ونیسي او تاله به یې راولي چې فلاني ستا زوی ورور مې لیدلی دا دی والا. نه هغه وختلی دی. بهر ورته چرسي انتظار کوي، زیناکار ورته انتظار کوي، ډم ورته انتظار کوي، هر قسمه خلک ورته بهر انتظار کوي. خو الله دې نه کړي که زموږ دا کشران ووتو لار ورته میلاویږي. که داسې نه ده نو ډېر احتیاط کوئ. د وړوکوالي نه راټینګ کوئ چې بیا راټینګ کړي. نو دوی پې بیا وروسته زور زبردستي کوله، اول ته هغوی نه منله. الله دا آیت راولېږو فمن یکفر بالطاغوت، نو څوک چې انکار وکړي د عبادت د غیر الله نه، ویؤمن بالله و ایمان راوړي په الله، فقد استمسک بالعروة الوثقا، نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه، لا انفصام لها چې نشتي ماتېدل د هغې. مضبوطه کړۍ کومه وه؟ توحید، لا اله الا الله. ښه دلته فایده کفر بالطاغوت، انکار د غیر الله د بندګۍ نه مخکې کو، بیا وی ویؤمن بالله. فعلم دی که نه دی؟ او کلمه هم دقه شان ده. اول نفي به اثبات، لا اله الا الله، نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. کفر بالطاغوت به لازم کېږي، نه مسلمانېږي. څنګه؟ لکه یو سړی دی وایي زه مسلمان یم، موحد یم، بندګي به خالص د الله کېږي. بیت غلی غونته کې وکړه او د غیر الله دا بندګیانې چې کېږي د قبرونو او د بوتانو او د ونو او د ګټو، دې باره کې څه یاره دې باره کې خو څه نشو ویلی، بس دی مسلمان نه دی. ولې؟ شکي دی. شکي دی که نه دی؟ شکي دی. ځکه که د مضبوط ایمان وی چې یوازې الله د عبادت حقدار دی، نو ده به دلته غږ کړی وی چې دا ټول په غلطه دي که نه. نو کفر بالطاغوت یې مخکې کو د اثبات نه. نن به یو څو منټه زیاتوو او صبر به کوئ لازم. او ځکه یو شعر دی زه به ترجمه وکړم، عربۍ کې دی، پښتو کې ترجمه دا ده وایي څوک چې اوچتو ځایونو ته ښکته غواړي او اوچتې مرتبې حاصلول غواړي نو هغه شپې شوګیروي. هر څه دې په حال اسانه نه میلاوي. دا کتاب پوره ختمول دا هم لوی زور غواړي. او صحیح ده تاسو به تکلیف زما نه زیات خو زه به زما څه خبره وي تاسو ګزاره وکړئ.
اواسې مروجې ته یو څو ورځې دي بیا باسې د ورځې ټیم ډېري والله سمیع علیم والله اوریدونکی ډېر پوهه دی ها چا چې دا توحید ومنو او دغه مضبوطه کړۍ د اسلام یې راونیوه الله د دوی ملګری دی الله ولی الذین آمنوا الله دوست دی دغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی د دې نه اوچت نعمت بل کوم یو دی الله دوست د مؤمنانو دی یخرجهم من الظلمات الى النور راوباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته دا دغه دوستۍ اثرات دي څه دلیل دی څه اثر دی موږ ته وښایي چې الله دوست د مؤمنانو دی نو وګوره که نه د تیارو نه رڼا ته راویستي نو تیارې ډېرې جمع کړې او رڼا یې ډېرې ذکر کړې او رڼا یوه مخکې موږ دا خبره ذکر کړې ده بیا به یې نه ذکر کړو والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوستان د هغوی شیطانان دي د کافرانو هم دوستان شته او د مؤمنانو هم شته او ستا خپله مرضي ده چې کوم دوست غواړي رحمان سره دوستي کې او که د شیطان سره دوستي کې اثر یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسي دوی د رڼا نه تیارو ته دا د شیطان سره دوستۍ اثرات دي د تیارو نه به دې رڼا ته بوځي الله دې ته موږ ساتي اولئک اصحاب النار هم دا کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه یي الله دې ته موږ وساتي موږ او زموږ مور پلار موږ ټول دې ته الله ازاد کړي اوس الله وایي زه ملګری د مؤمنانو یم یو دوه درې واقعې راوړي به طور د نمونه چې واوره که نه الله څنګه د خپلو ملګرو ملګرتیا کوي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آیت نګورې هغه کس ته چې جګړې کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د هغه کې ابراهیم علیه السلام تذکره مخکې شوی او ده ته څه ویلی کېږي ابوالانبیا امام الموحدین او موږ تذکره کړی د ډېرې سختې تېرې کړې مناظرې کړې یو مناظره د نمرود سره شوې وه او د ده نوم نمرود دی یا نمرود دی په ذال سره دواړه صحیح دي نمرود ابن کنعان او 400 کاله د باچایي کړې وه او داسې باچا نه و که نه خاصیت یې د باچایي څه و په ټوله دنیا یې باچایي وه او دا موږ ذکر کړې وه چې په ټوله دنیا چې باچایي کړې د 4 کسان دي 2 مسلمانان 2 کافران نمرود او بختنصر دا کافران دي سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین دا مسلمانان دي ان آتاه الله الملک په دې چې ورکړي و هغه ته الله بچایي فایده یې ده کوي داسې نه چې الله دله مال درکړي او په تا کې تکبر پیدا کړي او بیا د هغه الله سره دشمني کوي دې ظالم ته وګوره د ابراهیم علیه السلام سره د الله په باره کې بحث وکړو په دې چې الله وله باچایي ورکړې وه مس شوی و نو چې څومره در الله نعمتونه در کوي په کار دی چې عاجزي د پکې ښه ډېره راشي چې وګوره الله دا هر څه الله را کړي وګوره دا یاده کوي د انسان فطرت داسې دی چې د ډېرو نعمتونو سره په ده کې مستي راځي نو د وخت د خپل ځان تربیت وخت په وخت کوئ او دا ونه وی چې یا الله په ما یې راوله زه ګوره ما کې نه راځي دا مال او دنیا ګوره ډېر کافر شی دی ګورې دا په سړي کې داسې مستي راولي که نه چې په منټونو کې به دې بدل کړي په منټونو کې او ډېر اوچت او الله والی چې سره د دې مال او د دنیا او هغو کې عاجزي او هغوی د الله ملګرتیا کوي او د الله د دین دپاره لګیایي ها مناظره یې کړې وه د دین دپاره به سختي تېره اوس لږ ساعت مخکې مه ووایو ابراهیم علیه السلام سختې تېرې کړې وې که نه وې تېرې کړې زه خو کله ناکله دې دا موږ چې کوم عبادتونه کوو دې ته دا سخته ویلو ماله پې حیا راځي
یعنې زه اوس وایم چې موږ له پکار چې لږه سخته تېره کړو داسې دلته موږ کمه سخته تېروو نو سړي له پې حیا هم ورځي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب زما هغه دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي مناظره شروع شو نو مناظره کول دا د پیغمبرانو طریقه ده چې کله ورته ضرورت وي چې کله ورته ضرورت او د حق د راښکاره کولو دپاره دا نن سبا چې اکثر مناظرې کېږي دا د حق دپاره نه دي دا ټول خپلو عزتونو راغستي دي او زد او عناد راغستي دي نور د حق د راښکاره کولو لپاره مناظرې کول دا د انبیاو طریقه ده هغه ورته یې زما رب ژوندي کول کوي او مړه کول کوي قال وی نمرود انا احیي و امید زه هم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم دنیا را جمع شوې ده او مناظره روانه ده هغوی زما رب ژوندي کول کوي مړه کول کوي نمرود دا خو زما رب نمرود دا خو زه هم کوم څنګه په یو سړي باندې د مرګ سزا ختلې وه هغه یې پرېښودو او بل سړی راونیو هغه له یې پانسي ورکړی وګورئ دا مړو ما ژوندی کو دی ژوندی و ما مړ کو مسخره یې وکړه د دې په جواب کې ورته ابراهیم علیه السلام ویلی شو چې دا ته څه وی زما مطلب د مرګ او ژوند هغه دغه دی خو نه ډایرکټ یې بلې داسې خبرې ته واوړېدو چې د خلکو ذهنونه د سره ګډوډ نه شي قال إبراهيم وإبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يقينا الله راولين ورد مشرقنا فأتي بها من المغرب نترى ولدان ورد مغربنا ودې څه جواب کوي زه مرګ او ژوند کې خو هغه لوبه وکړه خبره یې تاو راتاو کړه خو په دې کې به څه کوي او دا یاده کوي دا دلایل د هر موحد سره دي د مشرک په مقابله کې چې څوک درته بابا یادوي وایه راشه ما ته وښایه زما الله دا کوي دا کوي دا کوي ستا دا بابا څه کوي زما الله دا کوي ستا دا قبر څه کوي زما الله دا کوي ستا دا بوت څه کوي زما الله دا کوي ستا دا ونه او ګټه څه کوي دا موږ سره د هر مشرک په مقابله کې فبهت الذي كفر بس حیران شو هغه کس چې کفر یې کړی و غلی پاتې شو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله لاره نه ښیي قوم ظالمانو ته دا د الله طریقه نه ده چې په زوره لار وښیي ظالمانو ته دا بل آیت به آخري ذکر کړو در روان در روان آیت کې هم یو نمونه الله پیش کړی دی چې الله خپل ملګري څنګه د تیرو نه رڼا ته راوباسي او څنګه یې ملګرتیا کوي او کالذي مر على قريه یا پشان د هغه کس چې تیر شوی و په یو کلي باندې غټ اختلاف دی چې دا څوک و مشهور دا دی چې عزیر علیه السلام او ملک سات مخکې ووایي چې بعضو ځایونو کې نومونه معلومول د ځي تعیین کول دا لازم نه دي مقصد غټه خبره ده کوم نه چې عبرت اخیستی کېږي نو که دا عزیر علیه السلام دی او که بل دی مقصدي خبره دا ده چې ته د آیت کې سوچ وکړي خو مشهور دا چې عزیر علیه السلام تیر شوی په کلي باندې د کلي نه مراد دلته یا کلی چې کوم دلته یادیږي هغه بیت المقدس او بختنصر باچا لوی ظلم کړی او دا کلی د ځمکې سره لیو کړی نو دی یو ورځ روان و د عزیر علیه السلام خپل خوراک ورسره وپی انځر داسې فروټ ورسره و میوه ورسره و روان و دی په دې کلي تیر شو وهي خاوية على عروشها او هغه راغورځېدلی و په چتونو خپلو چتونه ناسو ټول کته بلکل د ځمکې سره لیو قال وی هغه أنا يحيي هذه الله بعد موتها پس طریقې به را ژوندی کي الله یا پس طریقه به را ژوندی کي دې لره الله وروستو د مرګ د دې نه ښار دې کې اشاره ښار ته پس طریقه به الله دا ښار را ژوندی دا سوال د انکار دپاره نه دی چې د انکار کې دې ته تعجب وایي تعجب د الله په قدرت یاره د الله ناشنا قدرت دی چې دا به را ژوندی کي دې ښار ته وګوره دلدل شوی دی
فأماته الله 100 عام بس مړ وساتو هغه لره الله 100 کاله 100 کاله مرګ پرې راوستو. او دې نه مراد دلته ګورئ دا نه بېهوشه شو مرګ پرې راغلی و 100 کاله. هسې د الله خبرې تاوال راتاوال نه وي پکار. الله وایي مرګ پرې راغلی او سبحان الله عمر به دغه زی ولړه 40 کال و چې کله داسې راځي روایت کې 40 کال یې کله پې دا واقعه راغله او خوراک ورسره به سړي مرګ راغلی دی. 100 کاله مړ پروت و. ثم بعث بیا یې راوچت کو. الله پکې خپل قدرت ومښیي هغو ته چې د آخرت ته راپاڅېده نه مني چې دې خو دنیا کې هم شوي دي. الله قادر دی په دې. قال وی الله کم لبثت څومره وخت دې تېر کو. الله ته پته وه که نه وه؟ پته وه. الله ته هر څه پته خو کله چې الله تپوس وکړي دې کې نور حکمتونه وي. دی کس دا کس پوه کول نور چې څوک اوري د هغوی پوه کول. قال وی هغه لبثت یوما او بعض یوم وخت تېر کو ما یوه ورځ یا عیسه د ورځې 100 کاله هغه ته څه ښکاري ورځ یا عیسه د ورځې. الله اکبر. بله دا چې څه دلیل دلته فایده یې ده کوي په ده په بدن کې بدلون نه دی راغلی. دلیل پې څه دی؟ و یوه ورځ یا نیمه ځکه چې د ځان ته ده کې بدلون راغلی وی خو ده به اندازه لګولی چې وخت ډېر تېر شوی ناپاک حال پروت. قال وی الله بل لبثت 100 عام بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله. فانظر الى طعامك وشرابك نو ګوره خوراک خپل او څښاک خپل ته لم یتسنه چې نه دی خراب شوی. 100 کاله خوراک پروت نه دی خراب شوی. دا الله طاقت دی. پی انځر میوه هر څه هغه قشان ګرم هم پراته و پی. دا د الله طاقت دی. او سبحان الله یو روایت کې راځي چې دی کله واپس لاړ ښه دی چې کله دا واقعه پرې راغله عمر یې څومره 40 کاله او د ده یو زوی و د هغه عمر 20 کاله و. 100 کاله خو د دلته تېر کړو نو چې کله دی راپاڅېد دی د 40 کالو چې کور ته ورغی هغه زوی د 16 کالو شو او د هغه زوی و د 10 کالو نو سې د 10 کالو او زوی د ده د 16 کالو 120 کالو او پلار او د هغه نوسي نیکه هغه د 40 کالو. دا یو الله کولی شي بل څوک یې نشي کولی. صرف د الله طاقت دی او ده ته خو دا ورته ولې خو دغو ته انکار نه کوو چې دا ایمان یې ښه ډېر شي. نیکان خلک خو ایمان ډېرول غواړي. هغې نه بیا یهودو دل یو خاص مقام ورکو تر دې چې څه یې ورته ووایي د الله زوی ورته ووایي والعیاذ بالله. عزیر علیه السلام د الله زوی دی. وانظر الى حمارک او وګوره خر خپل ته. خر چې دی هغه خاوري شوی. کوم شی چې زر خرابېږي هغه روغ دی. کوم چې لږ وخلي هغه بلکل خاوري شوی دی. ولنجعلك آية للناس او د دې دپاره چې موږ وګرځو تا نښه دپاره د خلکو نښه د توحید چې خلک دې بیا یادوي چې داسې یو واقعه راغلې وه. وانظر إلى العظام او وګوره هډوکو ته کیف ننشزها چې څرنګه خوځو هغې لره. الله رب العزت چې امر وکړو د هډوکي به خپله راجمع کېدو چې کله راجمع شو پوره بیا الله غوښې ته امر وکړو غوښه راله هغې پورې وخته. ثم نکسوها لحما بیا ګوندو موږ هغې ته غوښه. دا د ده په مخ کې
د عزیر علیه السلام په مخ کې فلما تبین له نو هر کله چې ښه ښکاره شوه هغه ته دا خبره هر څه یې ولیدو خپل خوراک یې راواغستو او کپړې ټکوالی روان شو او ناشنا خبره وکړه قال وی اعلم ان الله على كل شيء قدیر زه پوهېږم چې یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی دا خو یې ما ته پته نو نور دلیل د څه الله درته وښیي خبره ده د علم الیقین نه عین الیقین ته لاړه د هغه په مخ کې وشو 100 کاله یو سړی اوده پروت دی یا مړ دی او بیا را ژوندی شو او خر ته وګوره خوراک ته وګوره او بیا بچو پسې ورغه بچو عمرونه زیات شوي دي الله اکبر دا د الله قدرت دی او دا د الله زور دی دغه الله سره رابطه مضبوطه کوي کوم رب چې دومره لوی قدرتونه والی هغه ته زموږ دا معمولي مسلې مصیبتونه حل کول څه دي هېڅ نه دي خو ما ته اوس ته وویل لږ ساعت مخکې که نه چې زموږ نه پاتې ده موږ د هغه الله سره رابطه نه مضبوطه و موږ هغه ته نه واپس کېږو په صحیح طریقې سره سبا به انشاءالله د 260 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد